تاسو سره یو دردونکې خبر شریکوم، یو ویډیو هم در سره شریکوم چې د یو پلار او د لور دا یو بدبخت ظالم پلار به هر ورځ خپل لور سره غلط او ناروا کار کولو چې دغه دورانیه 2 کاله وه، یعنی 2 کاله دغه پلار خپل لور سره ناروا کار کړی دی. دا واقعه چرته مخې ته راغلی ده. که تاسو ځان خبرول غواړئ نو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، دا دردونکې واقعه چې څو ورځې وړاندې شوې ده، دغه پلار یې نیول شوی هم دی او د دې خبر په باره کې ویل کېږي چې دغه ظالم پلار به هر ورځ خپل لور سره چې لا په پیغلتوب راغلی وه ناروا غلط کار به ورسره کولو، چې اوس مهال دا پولیسو نیولی دی او کله چې ترې انټرویو اخیستل شوی نو ویل به چې دغه کار به ماته خوند راکولو، د دغه کار نه به ما مزه اخیسته. نو قدرمنو دوستانو، ډېره دردونکې واقعه ده، ډېره افسوسناکه واقعه ده. د دې واقعې نه پس دغه ظالم پلار یې نیول شوی دی. د ده نه نور تفتیش هم شروع دی چې آیا د نور هم چا سره داسې ناروا عمل کړی دی او که نه. خو دغه لور یې چې اوس مهال په ځان باندې پوه شوی وه، اوس یې پولیسو ته ټول تفصیل ټول حقیقت بیان کړی دی، هغوی ته یې ټولې خبرې کړي دي او اف آی آر هم د خپل پلار په خلاف درج کړی دی. درنو دوستانو، دا هر څه د غلط او ناروا فلمونو د کتلو نتیجه ده. ټیکنالوژي چې څومره خلکو ترې پیدا واخیسته او یورپ کنټریز د هغې نه ګټه واخیستله، نو همدومره پښتانه په دې کې شاته لاړل او هغه څیزان یې وکتل چې هغه د مسلمانانو د بربادۍ عملونه دي او څیزان دي او هغه بیا دوی په خپل ژوند کې هم عملي کوي، لکه ماشومانو سره ناروا او غلط کار کول. ځکه چې دا کارونه په پښتونخوا کې نن سبا په ډېر ټاپ باندې دي. د دې مخنیوی کول پکار دي داسې بدبخته پلارانو ته، داسې بدبخته مشرانو ته او داسې بدبخته ګاونډیانو ته سخته نه سخته سزا ورکول پکار دي چې بیا دپاره څوک د داسې کار کولو جرأت ونه کړي. دا ویډیو مې غوښتل چې د یو عبرت په شکل تاسو سره شریکه کړم، ځکه چې ډېر خلک د داسې کارونو نه ناخبره وي. هغوی ته پکار دي چې بیا خپل اواز اوچت کړي او د داسې شرمخانو مخنیوی وکړي. خپل نظر سره ضرور شریک کړئ. له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي.